1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 कसानों शो नेक्स्ट बल कसरा के डॉक्यूमेंट دا ولې سر डोमिसाइल लेगा ना जी सर इंटरव्यू स्टार्ट जी बिल्कुल स्टार्ट करिए नूम दिसले صادق خنی صادق تاسو نه اولنې سوال دی پاکستان کله آزاد شوی دی जी په 1946 کې په کار شروع شو او په سن 1947 کې مکمل شو تاسو نه دویم سوال دی د پاکستان نن سبا مشر څوک دی یاره جی مشران خو ډېر بدلیږي را بدلیږي خو اوس موجوده چې کم دی عمران خان دی تاسو نه دریم سوال دی د ملک د حالات داسې ګډوډ نه دي یاره جی دا خو زه یم خو دا خلک یې نه مني ویری ګډ ډېر تاسو تللی شئ थैंक यू सर थैंक यू السلام علیکم یا لکه ساده ګوله کم خوا روانې هغه انټرویو نه راغلې ما هغه اشتخار کې چې اخبار ورکړی و سرکاري نوکري ده هغې له راغلم چې د انټرویو ورکړم ډګرانې مې ځان سره اخیستې دي الله ولې دومره ګران انټرویو ویلي که نه ستا په شان سړی خو ډو پاس کولی نه شي نه زه د کچا دنه د اتلسمه پورې په نقل باندې راغلم د انټرویو به مې په نقل ورکړم تا واورېده او ته ما ته صرف جوابونه وایې بیا پته لګي مړه وایم یا ساده ګوله زه سره صرف دقه یو ښه کولی شم چې سوالونه او جوابونه څه دواړه وایم پرېږده سوالونه مړه صرف جوابونه راته ووایې داسې دماغ خو نه دي بوس دي یا به پکې سوالونه راځي یا به پکې جوابونه راځي زما د مضغوم میموري کمه صرف جوابونه راته ووایه یا ساده ګوله وایم ته خو قمقلو د پاسه قمقل وختې زه ته سواله وایم او جواب یې درته وایم مړه دماغ مې موټ کړه خو صرف جوابونه راته ووایې سوالونه به راباندې بیا غږ کوي که نه یار ښځه واوره لومبی جواب یې دا دی که نه په 1946 کې په کار شروع شو او په سن 47 کې مکمل شو صحیح شو دا خو یو شو هغه دویم نمبر راته اوس ووایه ورته ووایه دا مشران خو ډېر بدلیږي را بدلیږي خو موجوده چې کوم دی عمران خان صاحب دی ښه هغه دریم نمبر راته ووایه خو وایه زه م وایم وایي دا خلک یې نه مني دا خو چې آسان جوابونه دي چې څنګه سوال کوي څه به جواب ورکوم بېغمه شه ته ته ګورې زما د انټرویو پاس کېږي که نه ښه ساده ګوله زه ورځه الله دې مل شه د ډګرې نه نظره دي زه راغلم دوا کوه انشاءالله که خیري پاس به راځم او انتظار کوه ښه زه ورځه السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه دي خیر دي طبیعت کې خیر یو تاسو وزن نظر په سر دی یو تاسو تر کومه دلته د انټرویو نو ګودام کم دی کې ګودام او خو دفتر دی نو تاسو جاهلانو خبرې کې نو هغه انټرویو نه چې بګی انټرویو نه دلته دی دفتر دی ګودام نه ښه ورته د قسم نشته ورته مو ته السلام علیکم کورونا غره ورانه کې دا سلام لکه ګرنیټ درا شغار کو یاره چې تا خو دومره اوچت ټوپ و زمونږ دې به بیخي سیګنل یې وکړې د بیا خو نه واسه دا څه شی راغلی دلته چا راوستی یاره جي دغه انټرویو نه راغلم چې راته ویل د ګودام دی هغې کې انټرویو ورکوي پکوړې مې خوړې په کاغذ کې د نوکرۍ باس راغلی ستاسو دا ګودام پکې چا ښودلی و راته د څه ګودام دې ته دفتر وایي دفتر دغه دفتر نوم یې رانیر شوی جي دغه سیټ ته کښېنه شمه سړی له موقع نه ورکو دغه پوره کارټن راوړی قابل راته ښکاري یاره ښه خبره ده ورکول غواړي دا موقع ته قابل یې راځه دې ته راواوړه زما سره څومره وزن دی دومره ډګرانې دي تاسو یو پاڼه راغېستې ده او نوکرۍ ته راشي راغلی دا د کارټونو کار دی نو ځکه ورته ځې پرېږدو ته تعلیم یافته یې راځه که چا څنګه مې شروع کړې ده که چا ته نه په ډګرې نو راځه او شاته دي هلکه ښې وي نه کښېنه کښېنه قابل سړی پېژنې ها نیکست بل کس څنګه تا خو کسان وروسته کړه او ته رامخکې چې دا څه چل وکړو یاره جي زما ډګرې لږه سیوا دي نو هغوی ما نمبر راکړل موږ زه یو پاڼه ده تا ته تکلیف ډېر دی وزن دی ده نو ما دا چې ګوري ډېر ټایم پرې لګي که نه بس دا انټرویو به سټارټ کړو ته شروع یا دی زه ما په روانه کې دا سوالونه شیندلي او جوابونه راولې میدان ته راولې چې واپس له جواب در کومه ښه ځوانه تا نه چې کوم دی اولنی سوال دی ته کله پیدا شوې یاره جي ما باندې خو
په 1946 کې کار شروع شو، په 1947 کې مکمل شو. لکه تاسو دا ته خو څه په ګډو وړو سر شولې د انټرویو ورکولو په دا طریقه ستاسو مشر نشي کم از کم د ادارې ته رالېږل انټرویو ورکولو څه طریقه خو ورته ښودلې وې که نه یاره جي مشران شته دی بدلېږي را بدلېږي که نه خو موجوده چې کوم دی مشر عمران خان حاجي صاحب دی د دې خلکو نه سرمن په ولاړه ویستلی دی. لکه ته خو ما ته ډېر کمعقل او ډېر بېوقوفه انسان ښکارې. یاره جي دا خو زه مې خو دا خلک یې نه وایي، دا خلک عمران خان پوهه نه کړه نو زه بیا څه پوهه کړم. ته ورشه ګوره چې ایرونه یې ډډه کړه. پاسه مړه انټرویو ورته په دې طریقه باندې ورکوي. شبه وځه دې ته به پولیس راولم. شبه دا پولیس راغواړي یاره جي زه انټرویو نه راغلی، زغلا نه خو نه یم راغلی، دا انټرویو خو زما کبډي ده. نو دا انټرویو څوک په دې طریقه ورکوي او ستا غونډه کې خلک یې ورکوي. نو ما درته څه ویلي خو چې څه کوم سوال دی رامنې کړی د هغې جواب مې درکړی. وځه شبه دې ته هلکه ما خو ستا ډېر صفتونه واورېدلي، ته خو ډېر دله ته اوس سړی وخه د خدای د تباه و برباد کړه. دا پلن سر دې نیولې لیکل ورکوي په اخبارونو کې، بیا دلته خلک بېعزته کوي. سر د تعلیمه دې بېعزته کړم. خدای دې غر کړه چې غر کړي. لکه درته وایم موږ قسم په خدای ګوره پولیس ته دا درې کومه خو تختم به که نه دا خپې ما د خدای په اکثر راکړي. موږ ډېر خو خو موقع کې منډې والي لاړه وله دماغ راله مخه راپه وځه که نه وځه. نه جي که زما د انټرویو پاس شو بیا ما ته رنګ وکړه ښه، او یا بل انټرویو ونه ما ته بیا په وخت رنګ وکړه ځکه چې رش دلته ډېر وي ښه. درته وایم وځه. اوف هلکه داسې کار وکړئ د دماغونه خلاص کړم. دا څه پاګل راغلی تاسو لاړ شئ سبا به راشئ انټرویو له او دا کوم انټرویو چې مې نن وکړه زما دپاره به دا کافي ده. تاسو تللی شئ. انټرویو ده په سړک ته د انټرویو ولګي پرېږده نور په ایمان که انټرویو نه لاړ شم. که ما ته چا چې سر نه انټرویو ده دا خوله به ونه چقړه کړم. یا لکه ساده ګله سرویس سره ومه دا راته ووایه ډبې دې ولې ګزار کوه ته خو ډېر زیات قاري انټرویو دې ورکړه. مړه لرګه دا ډیګرانې خدای دې په اور اوسېږي مړه. ولې انټرویو یې تېرې ما هسې ووتې بوتې ویلې او موږ ولې چې کوم جوابونه راته تا ویلې هغه مې له ټول ورکړه. څنګه مړه بس پرېږده دماغ مې خراب دماغ مې پازابو یار. وایم ساده ګله ستا د دماغونه خو شوملې جوړې شوي دي. راځه لږ ستا صورت شه راځه کېن راځه دماغ یې راله وټ کړي دي مړه بس چا زه به ځان سموم یاره یو خو نه دی چې تخته یې کړمه کوم به تخته کومه. دا راته ووایه چې جوابونه دې ورکړل داسې باتۍ مې درته ویستې باتۍ د چا نه دغه افسر نه. نه نو څه دې ورته ووایي چې باتۍ تې وویستې ما ته ووایي وایي دغه وایي ته کله پیدا شوې مال په 1946 کې رامنې کار شروع شو په 1947 کې مکمل شو. تا دې ورته څه ویلي یاروره مړه خو تا راته ویل چې دا نومړی جواب دی که نه خو چې سوال در باندې هغه کوي دا جواب ورکړي یار. یاروره ما ته خو دا وي پاکستان کله آزاد شوی ما په 1946 کې په کار شروع شو او په 47 کې مکمل شو. او دویم ورته څه ووایي دویم بس ما ورته دویم سوال وایي هغه ویل ریډي نو ما ورته بس هغه راته ویل ستا څوک مشر نشته یا څوک استاد یا څوک چې تا ته کم از کم د خبرې او یا د انټرویو د اخیستو طریقه ښودلې. نو ما ورته ویل مشران خو شته دی بدلېږي را بدلېږي خو دې وخت کې مشر عمران خان حاجي صاحب دی خلکو د سرمن په ولاړه ویسته. دا راته ووایه چې درې مې نه څه تپوس وکړو. درې مې راته ویلو ویل دغه ما خبره کوه درېم سوال وایي ټایم ما څه نشته دی او ما ورته هغه ظالم جواب ورکوي ما ته وایي تا کې خو بیخي سړیتوب درک نه لګي نه لګي عقل شته دی وایي د خبرې په تمیز نه پوهېږي وایي مینټلي مازغرې خراب دي. نو بس ما ورته تا چې راته ویلي هغه مې ورته ویلو څنګه تا راته ویلي ورته وایي چې دا خو زه مې یم خو دا خلک یې نه مني. نو بس ما ورته ویل ما یاره جي دا خو زه مې یم خو دا خلک یې نه مني راته ویل پڅه بس ترې راپاڅولم لږې بې عزته هم که مال د خیر. دا راته ووایه ساده ګله ته چې د انټرویانو پسې ګرځې نوکرو پسې که نه او دا ډیګرې دې په اوږه کړي دي سکول ته تللی چېرته سکول ته خو به تلم هم که نه خو د پیل کېدو د پاس کېدو راته ځکه پته نه لګي چې ما به سختي کې استادانو له چیپ پخه کړه بس ته مې په دیوال لا ودنګل را به تښتېدم. څونه وخت تللی وې مړه خو به زه اوسه پورې به تلم نو او دا ډیګرې نه چې کومې دي دا د چا دي دا د بجلۍ بلونه دي.